نن دی زموږ د امازون شپږم نمبر کلاس. تیر شوي کلاس کې مونږه د امازون اکاونټ کریټ کو یعنی جوړ مو کړو. اوس تاسو ډیره مبارک شه ځکه چې اوس تاسو په امازون کې یو دکان موجود دی. خو اوس د دې دکان نه چې مونږ کم ارنینګ کوو، کمې پیسې ګټو، هغه به راوباسو څنګه. په امازون په اکاونټ کې تاسو ته ما ویلي وو یو څیز چې ډېر امپورټنټ و، هغه څه شي؟ پایونیر اکاونټ. پایونیر اکاونټ خو تاسو پیژندلی وو، ډېرو ملګرو به جوړ کړی هم وي، چاته طریقه معلومه وه هغوی به جوړ کړی وي او د خپل امازون د اکاونټ سره به لینک کړی وي. ځکه چې د امازون نه تاسو کومې پیسې ګټئ هغه به ډایرکټ راځي ستاسو د پایونیر اکاونټ ته، او د پایونیر اکاونټ نه به هغه پیسې راځي ستاسو د بینک اکاونټ ته. اوس که چا د پایونیر اکاونټ نه وي جوړ کړی، په ننني کلاس کې به مونږه د پایونیر د اکاونټ طریقه زده کوو. اوس به مونږ ځو د خپل لیپټاپ سکرین ته او د پایونیر اکاونټ به کریټ کوو. د پایونیر په اکاونټ کې چې تاسو سره څه لګي، ما مخکې هم تاسو سره ذکر کړي وو په تیر شوي کلاسونو کې، انشاءالله ډیر په اسانه او ډیر په بهترین طریقې باندې به د پایونیر اکاونټ کریټ کوو. تاسو ځان سره پین کاپی را واخلئ، کوم چې زبردست پوینټونه دي، کوم چې امپورټنټ ټاپکس دي هغه ځان سره ولیکئ. او که تاسو د خپل موبایل یا د لیپټاپ سکرین ته تلل غواړئ بیا خو به تاسو ویډیو نشئ کتلی ځکه چې تاسو خو کلاس اټینډ کوئ. خو که تاسو دا پوینټونه ځان سره ولیکئ، طریقه په ذهن کې واچوئ، نو تاسو به ښه په اسانه باندې د پایونیر اکاونټ کریټ کولی شئ. ټایم نه ضایع کوو، راځئ چې ځو د لیپټاپ سکرین ته. ښه، د پایونیر اکاونټ بالکل فری دی او ډیر زیات په اسانه جوړیږي. د دې لپاره به تاسو ګوګل ته لاړ شئ او په سرچ بار کې به ولیکئ پایونیر. ښه جي، پایونیر چې کله تاسو انټر کئ نو تاسو مخې ته به فرسټ ویب سایټ راشي. کوم چې دا فرسټ نمبر ویب سایټ دی پایونیر، دا به تاسو کلیک کئ. بیا به ستاسو مخې ته داسې یو پیج کولاو شي. په دې کې چې کوم د تاسو ته په 1 نمبر کې ښکاري ګیټ سټارټډ، دې باندې به کلیک ونیسئ. ښه، بیا به تاسو مخې ته داسې قسم کې پیج کولاو شي. په دې کې ستاسو نه تپوس کوي وایي چې تاسو څه کار کوئ، د څه شي دپاره پایونیر اکاونټ کولاوهئ، مطلب ستاسو ضرورت څه شی دی. نو موږ څه شی کوو، ای کامرس سیلر یو. په ای کامرس سیلر باندې به تاسو کلیک واخلئ. بیا به ستاسو مخې ته داسې غوندې پیج کولاو شي. دا تاسو ته وایي ما ته ماهانه دومره پیسې راځي. ټوټل ارنینګ موږ ته څومره راځي ماهانه. نو موږ ته خو 1 روپۍ هم نه راځي ځکه چې موږ خو وسټارټ اخلو. په امازون باندې موږ به څه شی وکړو، موږ به 0 USD چې کوم دی دا به موږ سلیکټ کړو، موږ ته 1 روپۍ هم نه راځي. دې باندې به کلیک ونیسو. د هغې نه پس به بیا څه شی وکړو، بیا به موږ ته بل پیج کولاو شي. بیا به موږ څه شي کوو، په رجسټر باندې به کلیک ونیسو. چې په رجسټر باندې کلیک ونیسي نو نیکسټ پیج به موږ ته کولاو شي. یو زموږ سره کمپلیټ شو. په نیکسټ پیج کې بیا موږ څه شی وکړو، یو د انډیویجوال او بل د کمپنی. نو موږ خو د ځان دپاره ذاتي اکاونټ کولاو، موږ په څه شي باندې کلیک ونیسو، په انډیویجوال. او که د چې ستا کاروبار وي یا د خپلې کمپنۍ لپاره کې نو بیا په کمپنۍ باندې هم کلیک نیولی شي. ښه، زموږ سره دلته کې
انډیویډوال باندې مونږ کلیک ونیو. اوس په دې نه پس چې کوم لاندې کوم پیج تاسو ته راوړي، نو په دې پیج کې بس تاسو نه څه معلومات غواړي. په 1 نمبر کې بس تانه غواړي فرست نیم، په سیکنډ نمبر به وایي لاست نیم، په تل کې به ایمیل او په بل کې بیا ایمیل به دوباره ورکړي، او بیا څه شي بیا ډیټ اف برث دی، او په اخر کې بیا انټر کوډ بیلو، کوم چې لاندې کوډ دی په دې اخر کې به دا کوډ ورکړو. ښه جي، اوس به مونږه څه شی کوو، خپل نوم به انټر کړو. یو ملګري ته دا اکاونټ جوړوم. اوس په فرست نیم کې به تاسو خپل وړاندې نوم، په لاست نیم کې به دویم نوم، لکه اوس ګل خان دی نو ته به ګل ولیکې بیا به خان ولیکې. خو زه اوس دا اکاونټ یو ملګري ته جوړوم چې د هغه نوم دی عبدالله. نو زه چې عبدالله لیکم نو زه به څه کوم، دا په فرست نیم کې به ولیکم ABD، او بیا به په لاست نیم کې به ولیکم د الله نوم ULLAH. دا تاسو کتلی شئ. ما د نوم ولیکو عبدالله. اوس به په ایمیل کې زه د ایمیل درج کوم په دواړو کې، او هغه ما درج کو. ایمیل مو په کامیابۍ سره انټر کو. لاندې به اوس د عبدالله ډیټ اف برث ولیکم، کوم چې هغه صحیح ډیټ اف برث دی، موږ به هغه انټر کو. ښه، ډیټ اف برث پسې اوس زموږ نه لاندې څه شی غواړي، دا کوم کوډ چې دی لیکلی دی دا به زموږ نه غواړي. په دې خانه کې به موږ لاندې دا کوډ ولیکو. څه شی ښکاري موږ ته؟ ای ښکاري، A دی، او داسې پسې G او بیا P دی. موږ په دې خانه کې دا کوډ انټر کړو. تاسو به دا نه انټر کوئ، تاسو ته بل کوډ راځي. ښه، داسې نه چې ځان یې له کیر کې فقیر جوړ کړئ چې اسحاق خان خو کوډ درج کړو، راشئ موږ هم داسې درج کړو. تاسو ته به داسې نه راځي، تاسو ته بل کوډ راځي. بیا به څه شی وکړئ، په نیکسټ باندې به کلیک ونیسئ. چې کله تاسو نیکسټ باندې کلیک ونیسئ، بیا به تاسو ته بل پیج راشي. اوس ګوره 2 ټاپک چې کوم دي هغه کمپلیټ شو، او اوس په 3 نمبر باندې موږ څه شی کېږي، کار شروع کېږي. ښه، په فرست نمبر کې زموږ نه غواړي پلیس، د کوم ځای، نو که د پاکستان پاکستان به ولیکئ، که د افغانستان افغانستان به ولیکئ. زه چې چاته د اکاونټ جوړوم دا د پاکستان دی، دغه موږ پاکستان ولیکو. په سیکنډ کې دی سټریټ، خپل سټریټ اډرس به ولیکئ، د کوم ځای او کوم د ګلۍ او د کلي نوم چې دی هغه به ولیکئ. ښه، بیا په سیکنډ کې به څه شی ولیکئ، سیټي به ولیکئ، د خپل ښار نوم به ولیکئ، او د هغې نه اخوا بیا زموږ سره راځي پوسټل کوډ. پوسټل کوډ تاسو ته ما ویلی چې پوسټل کوډ معلومېدل ډېر آسان دي. د هر څیز ذمه داري چې کومه ده که نه، ما مخکې هم تاسو ته ویلو چې د هر څیز ذمه داري ګوګل اخیستې ده. که د خپل علاقې پوسټل کوډ درته نه درځي، نه معلومېږي درته، نو هېڅ ټینشن مه کوه. سمپلي راشه ګوګل ته، او په ګوګل کې د خپل علاقې نوم ولیکه، ګلبهار ولیکه، صدر ولیکه، کیسخوانی ولیکه، او هر څه چې لیکې ستا د خپل علاقې نوم ولیکه، جلال آباد ولیکه، صحیح ده، او مخامخ ورسره ولیکه پوسټل کوډ یا زیپ کوډ. ایزیلی به تا ته مکمل مختلف پوسټل کوډ به درته راواوړي، او کومه چې ستا علاقه وي د خپل علاقې په پوسټل کوډ راواخله، او په دې ځای کې به څه کړې وبلیږې. بهرحال ما ته خپل پوسټل کوډ معلوم دی، زه به په دې ځای کې خپل پوسټل کوډ چې کوم دی هغه به څه کړم، هغه به زه انټر کړم. ښه جي، بیا نیکسټ دی فون نمبر. په دې ځای کې به تاسو څه وکړئ، خپل فون نمبر به په
کې ولیکئ. موږ به دلته کې اوس څه شی وکړو؟ په کامیابۍ سره خپل د ټلیفون نمبر ولیکو په دې ځای کې. ښه، که ته د پاکستان یې د پاکستان ولیکه، که د افغانستان یې د افغانستان ولیکو، که په آوټ کنټري کې د هغې فون نمبر. بیا به موږ څه وکړو؟ په نیکسټ باندې به کلیک ونیسو. ښه جي، درې زموږ سره کمپلیټ شو، درې قسم معلومات زموږ سره کمپلیټ شو، او په څلورم باندې به څه شی کوو؟ کار شروع کیږي. ښه جي، اوس دا زموږ سره بل پیج کولاو شو، دا بل پام به موږ څه شی کوو؟ ډکوو. بس په فرست نمبر کې زموږ څه شی دی؟ اټومیټیکلی زموږ چې کوم جیمیل دی هغه رااخیستی دی، یوزر نیم یا جیمیل دی. بس دا نیکسټ چې کوم دا دوه ځایونه دي، دې کې به موږ څه کوو؟ دې کې به ځان لپاره پاسورډ کریټ کوو. پاسورډ څنګه؟ یو سټرانګ پاسورډ به کریټ کوئ. تاسو ته مخکې کلاسونو کې هم ما ویلي چې سټرانګ پاسورډ به څنګه کریټ کوئ. په هغې کې به تاسو څه کوئ؟ لیټرز، سمال این، کیپیټلز او سمبول او داسې نمبرز، د درې څلور څیزونو مکس کوئ او یو مکس پاسورډ به جوړوئ چې هغه سټرانګ وي، څوک یې درله کتلی نه شي. ښه، نیکسټ پسې بیا دی سیکیورټي کوېسچن. سیکیورټي کوېسچن دا دی مطلب دی چې تا ته ستا نه دلته تپوس وکړي ستا د مور نوم څه دی، نو که تا پکې د مور نوم ولیکو، بیا که چېرې سبا له ستا اکاونټ څوک هیک کوي، نو هغه ته به دا سیکیورټي کوېسچن راځي، نو هغه ته به ستا د مور نوم نه وي یاد. فار ایګزامپل، یا ستا د خوښې ډش څه شی دی، خوښې خوراک دی څه شی دی، هغه ستاسو خوښوئ. تاسو هر قسمه سیکیورټي کوېسچن ایښودلی شئ. د خپلې مرضۍ یو سیکیورټي کوېسچن به ورکړئ ورته. د دې لپاره اوس ما هم یو سلیکټ کړو. ښه جي، بیا آی ډي ډیټیل دی. آی ډي ډیټیل ستاسو څه شی دی؟ د ټولو نه مخکې به ستا آی ډي چې کوم ده، نیشنلټي کوم دی، د کوم ځای ده؟ که د پاکستان وي پاکستان به ولیکي، که د افغانستان وي افغانستان به ولیکي، او که داسې د بل ملک وي نو د بل ملک ولیکه. د خپلې آی ډي ډیټیل به دلته کې ورکړئ. ټول نه مخکې به کنټري سلیکټ کړي، کنټري دغه ځای نه سلیکټ کېږي چې کوم ملک پکې تا لیکلی شي. ښه جي، بیا ستا آی ډي ټایپ دی. آی ډي ټایپ هم په دغه غشي باندې کلیک کړه. ستا مرضي ده چې ته کوم آی ډي انفارمیشن ورکول غواړې. د ډرایوینګ لایسنس ورکول غواړې، یا د پاسپورټ ورکول غواړې، او یا د نیشنل آی ډي کارډ نمبر ورکول غواړې. ستا سره درې اپشن موجود دي، ته پکې انیوې هر یو اپشن ورکولی شي. اسانه طریقه ده، ګران پکې هیڅ نشته. خو موږ به دلته کې څه کوو؟ دا آی ډي کارډ نمبر به ورکړو. ښه جي، اوس دا بل پیج کولاو شو. په دې ځای کې تا ته وایي چې کوم ستا لوکل لینګویج دی، اردو ده، پښتو ده، عربي ده، پنجابي ده، هر څه شی چې دی، په هغې کې خپل فرسټ اینډ لاست نیم ولیکه. نو زموږ لوکل چې کوم لینګویج دی هغه پښتو ده یا اردو ده، موږ به څه شی وکړو؟ موږ به خپل فرسټ اینډ لاست نیم چې کوم دی هغه به موږ په دې ځای کې انټر کړو. موږ نوم څه شی دی؟ عبدالله دی. نو موږ به په اردو کې یا په عربۍ کې به تاسو ته زه ووایم چې عین بېدال عبد، او بیا به څه شی وکړو؟ په لاست نیم کې موږ د الله نوم ولیکو، عبدالله شو. دا تاسو ته معلوم کړو. هم په دې طریقه باندې به تاسو فرسټ اینډ لاست نیم ولیکي. ښه جي، اوس د دې نه لاندې انټر کوډ بیلو، لاندې چې کوم کوډ دی څنګه چې مخکې موږ ولیکو همداسې په دې ځای کې بیا دوباره دا کوډ په دغې خانه کې ولیکئ. کوم کوډ چې دی لاندې ورکلی دی څه شی دی؟ اټ دی، ای دی، جې دی، وي دی او ډي دی. موږ ته همداسې ښکاري، تاسو ته به بل څه شی ښکاري، تاسو به هم هغه ولیکئ او بیا به څه شی کوئ؟ بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته به څه شی وشي؟ اخري پیج کولاو شي. بس کار نور ختم دی، او بس لږ غوندې معلومات راله نور راکړه، نو بس ستاسو کار ختم شو، او ستاسو پاینیر اکاونټ چې کوم دی
هغه به اوکې شي. ښه اوس په 1 نمبر کې چې کوم دی په 1 نمبر باندې موږ کلیک وکړو دا څه شی دی پرسنل اکاونټ باندې. بیا سیکنډ به زموږ چې کوم دی نو الریډي پاکستان افغانستان ستاسو خو خرج کوم یو دی. بیا به نه بل تپوس کوي د بینک نیم چې ستا د بینک څه نوم دی د خپل بینک نوم چې کوم دی هغه به سلیکټ کړي او بل چې کوم دی په دې کې زموږ دغه تپوس کوي چې کرنسي به ستاسو شي نو موږ یو اس ډي سلیکټ کړه. یونایټډ سټیټ ډالر موږ سلیکټ کړو او خپل بینک نوم موږ ولیکو چې موږ به دې سره کم بینک اکاونټ هغه کوو. نو بینک اکاونټ چې کوم دی زموږ یونایټډ بینک لیمیټډ او بیا دلته نه د نوم تپوس کوي چې اکاونټ هولډر نوم به څه شي نو عبدالله دی او نیکسټ به زموږ نه بیا تپوس کوي د آی بی این نمبر. اوس آی بی این نمبر مخکې هم تاسو ته ما ویلي په تېر شویو کلاسونو کې مې دې ویلي چې آی بی این نمبر آسان دی. تاسو چې کوم د بینک چیک بک تاسو ته میلاو شي که نه نو په دې چیک بک باندې ستا د اکاونټ نمبر سره یو آی بی این نمبر لیکلی وي. په چیک بک باندې یو د اکاونټ نمبر دی او یو آی بی این نمبر دی. نو په دې ځای کې به ستاسو نه څه غواړي آی بی این نمبر غواړي او که چېرې په چیک بک تاسو ته آی بی این نمبر میلاو نه شي نو بیا تاسو چې کوم دی خپل برانچ ته کال کولی شئ او برانچ ورته ووایي چې یاره موږ ته زموږ آی بی این نمبر راکړه بس تاسو به آی بی این نمبر ووایي. بیا په لاست کې په اخره کې دغه دوه څیزونه دي دې دواړو باندې به ټیک ولګوئ چې ټیک مارک ووایئ نو سبمیټ یو آپشن به تاسو ته میلاو شي او په اخره کې بس په دې باندې سبمیټ وکړه نو بیا به تاسو ته اخري پیج کولاو شي او تاسو ته په دې کې صفا صفا ولیکل چې کنګریجولیشن مبارک شئ ستاسو چې کوم د پایونیر اکاونټ دی په کامیابۍ سره کریټ شو. خو بس دا سیکنډ چې کوم دی دا ریویو ان پروسس دی دوی به په یو ورځ نیمه کې ستاسو دا ریویو چې کوم دی را به چیک کړي چې ستاسو معلومات صحیح دي یا غلط دي نو بس تاسو به بیا څه شی کوئ په اخره کې بیا ریسیو پیمنټ دی خپل پیمنټ به تاسو په خپل اکاونټ کې ریسیو کوئ. ویلکم بیک. څنګه چې تاسو وکتله چې موږ په کومه طریقه باندې د پایونیر اکاونټ کریټ کو هم بس دغه طریقه ده د خپل پایونیر اکاونټ چې کله کریټ کړئ د خپل امازون د اکاونټ سره به لینک کړئ او په دې اکاونټ کې به تاسو ارننګ میلاویږي او چې کله تاسو ارننګ په پایونیر اکاونټ کې میلاو شي ښه په اسانۍ سره به بیا د بینک اکاونټ ته د ارننګ ترانسفر کولی شئ او د بینک اکاونټ به ډېرو ملګرو جوړ وي په خپل برانچ کې هم تاسو جوړولی شئ او که په برانچ کې نشئ جوړولی یا برانچ ته تلل ګران وي یا برانچ نه لرې وي تاسو آنلاین هم جوړولی شئ. که تاسو ته د آنلاین بینک اکاونټ ضرورت پیښیدی شي ما ته کمنټ کې رابطه وکړئ انشاءالله که مانه کیدی شوه دې باندې هم انشاءالله یو شارټ ویډیو جوړه کړو او د بینک اکاونټ د کریټ کولو طریقه به هم انشاءالله یو کلاس به مونږ په دې باندې واخلو. چا تیر شوي کلاسونه نه وي کتلي تیر شوي کلاسونه لازمي وګورئ د کلاس 1 نه شروع کړئ او مخ په وروسته راځئ د امازون کورس دی څه ګپ نه دی. دا سیسټم چې یو پیر زده کو د پوره زندګۍ دپاره ستا دپاره کافي دی په زرګونو ډالره میاشت ګټلی شي خو که ګپ دې وګڼو نو هیڅ به هم په لاس نه درځي. بیا دغه د ټیک ټاک ویډیوګانې ګوره او د علیشه دلیل لایوګانې ګوره او بس ډبل ټیپ یې کوه ستا خوښه ده. خپل وخت قیمتي کوي د خپل وخت نه څه فایده واخلئ فالتو د ټیک ټاک ویډیوګانې کتل پرېږدئ پیسې وګټئ ښې ډېرې پیسې بزنس مینان جوړ کړئ ډبل ټیپ والا